بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم لور دا پوښتنه کړې ده چې یو سړی د شرابو ډېر عادي دی، ډېر زیاته څښي، نو اوس هغه دا اراده کړې ده چې هغه د شراب پرېږدي، خو هغه دا وایي چې په یو پله زه نسم پرېښولی، زه به لږ لږ کمومه. نو آیا دا لږ لږ کمول، لږ لږ څښل په نیت د توبې جایز دي او که نه دي؟ محترمینو، د صحابه په وخت کې چې کله د شراب او حرمت نه راغلی، نو اکثره خلکو به شراب څښله، ډېر زیات به څښله، لیکن چې کله شراب او حرمت رالی، نو هر چا چې د چا برتنونه، د چا منګي مټکې دا ډک وله، ټولو وبیوله. په روایتونو کې راځي چې په دا ګلۍ کې، په کوڅو کې داسې ولې روانې وې د شرابو، نو یو دم ټولو پرېښول. دا نه وه چې لږ لږ به تدریج سره دوی لږ لږ پرېښول، لږ لږ پرېښول، نه، چې کله حرمت رالی بس ټوله شراب یې چپه کړه. نو په کار دا ده چې دوی یو دم د شرابو څخه توبه وکړي. نه ده معلومه چې مرګ کله راسي، او کله چې دوی توبه وکړي د الله څخه مدد وغواړي، الله به مدد وکړي. بلکل به دته دا لږ لږ ضرورت هم نسي پیښ. نو د تدریج اجازت نشته ورته چې داسې سوکه سوکه دی به لږ لږ نور څښي او بیا به دی اخر کې دا شراب پرېږدي. نه، عزم اراده دې وکړي او یو دم دې بس ختم کې پرېږدي، د الله څخه دې مدد وغواړي، الله به مدد وکړي او د شرابو د نحوست څخه به خلاص. صحیح البخاري جلد نمبر اول صفحه نمبر 333. دغه رنګه سنن ابي داود جلد نمبر 2 صفحه نمبر 514. مسند احمد بن حنبل جلد نمبر اول صفحه نمبر 53. والسلام.